سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست ویو. نن پنجشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ شپږویشتمه چې د 2015 زیږدیز کال د جولای له 18 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د بریټانیا له لوري د افغان همکارانو لیږد او افشا شویو اسنادو ته د اسلامي امارت مشر غبرګون. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله ویلي چې اسلامي امارت ټولې ته عمومي بخښنه اعلان کړې. هیڅوک په پخوانیو کړنو نه نیول شوي یا وژل شوي دي او نه څوک له دې عمله څارل کیږي. کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سفر. ټاکل شوي دواړه وزیران د درې اړخیزو ناستو او د ټرانس افغان لوی پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژې لاسلیک کړي. د غزې په خان یونس کې د مرستو ویش مرکز بندیدل. یاد مرکز وروسته له هغې وتړل شو چې د چهارشنبې په ورځ هلته د ګڼې ګوڼې او ګاز له امله لږ تر لږه 100 فلسطینیان ووژل شول. او احمد شرعه د اسرایلي بریدونو غندنه کړې او وایي چې د جګړې پر ځای د ولس خیر ته لومړیتوب ورکوي. د خبرونو تفصیل. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله د بریټانیا لخوا په پټ ماموریت کې د افغان همکارانو لیږد او افشا شویو اسنادو ته غبرګون وښود. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله ویلي چې اسلامي امارت ټولو ته عمومي بخښنه اعلان کړې. هیڅوک په پخوانیو کړنو نه نیول شوي یا وژل شوي دي او نه څوک له دې عمله څارل کیږي. نوموړي د بریټانیا له لوري په پټه د افغان همکارانو لیږد ته په اشاره وویل چې د یو شمېر کسانو د نوملړ افشا کېدو وروسته د هغوی د څار او تعقیب راپورونه ناسم او غلط دي او په وینا یې استخبارات د دوی څار ته اړتیا نه لري. د اسلامي امارت مشر دغه ورځ وویل چې د دوی اړوند ټول اسناد او معلومات په دفاع، کورنیو چارو وزارت او استخباراتو کې شته او اړتیا نه لري چې د بریټانویانو لخوا افشا شویو اسنادو څخه ګټه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي امارت له لوري د عمومي بخښنې د فرمان له مخې د هیچا څار او تعقیب نه کیږي او خپرې شوې اوازې او شایعات یادو کسانو او د هغوی کورنیو ته ویره او اندېښنه اچول دي چې اسلامي امارت یې ردوي. د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو بختیار سعیدوف او اسحاق ډار په مشرۍ لوړ پوړي پلاوي کابل ته راورسېدل. ټاکل شوي دواړه وزیران د درې اړخیزو ناستو او د ټرانس افغان لوی پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژې لاسلیک کړي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د اسلامي امارت بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي په ارګ کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف هرکلی وکړ. دغه ورځ ټاکل شوي د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې د دوه اړخیزه اړیکو د پراختیا ترڅنګ د سیمه ییزو پروژو په ځانګړي ډول د ټرانس افغان ریل پټلۍ پروژې په اړه هم بحث او خبرې وکړي. فطرت زیاتوي چې دواړه وزیران به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. اسلامي امارت پر سوریې د اسرایلي رژیم بریدونه وغندل. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت د اسرایلي رژیم له لوري د سوریې په خاوره په ځانګړې توګه په دمشق او نورو ځایونو بریدونه په کلکو ټکو غندي. نوموړي یاد بریدونه د یوه خپلواک دولت حاکمیت نقضولو سربیره د ډول تجاوزونه د ټولې سیمې د لا بې ثباته کولو او هرج و مرج خپرولو سیسټماټیک جنایت وباله. مجاهد پر اغیزناکو هیوادونو او سازمانونو غږ وکړ چې د دا ډول بریدونو مخه ونیسي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې له ایران راستنه شوي افغان کډوال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه پروګرام وایي چې د سږ کال پیل راهیسې تر دې دمه له 130,000 څخه زیاتو راستنو شویو سره یې د بیړنیو خوړو مرسته کړې، خو د دغې مرستې د دوام لپاره بیړنۍ مالي مرستې ته اړتیا ده. دغه پروګرام وایي چې هره ورځ زرګونه افغان کورنۍ د اسلام کلا بندر له لارې د ساعتونو اوږده سفر وروسته افغانستان ته ستنېږي چې لومړنیو اړتیاوو د
هغې له ډلې خوړو او د اوسېدو ځای ته اړتیا لري. یاد پروګرام زیاتوي چې د اسلام کله په ښارګوټي کې ګرمي خورا زیاته ده. دوړو، خاورو او د مرستو کمښت کډوال له ستونزو سره مخ کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په موخه د نړیوالو مرستندویه سازمانونو د لا زیاتو همکاریو غوښتنه کړې ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي مشر د UNDP د اقلیم بدلون او انرژۍ برخې له مشر سره ولیدل. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي مشر مولوي مطیع الحق خالص د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د اقلیمي بدلون او انرژۍ برخې له مشر سرګي وولکوف سره لیدنه کې د اقلیمي بدلون پر منفي اغیزو، د افغانستان د طبیعي سرچینو پر وضعیت، د تخنیکي ظرفیتونو پر پیاوړتیا، د شته همکاریو پر دوام او نورو ګډو پروژو پر پیل خبرې کړي. خالص د افغانستان لپاره د اقلیمي عدالت پر تامین ټینګار وکړ او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې نړیوالې ادارې په ځانګړې توګه UNDP د مرستو تمرکز د اقلیمي بدلون پر وړاندې د سازښت، د وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو پر وړاندې د مقاومت وړ جوړښتونو او د پاکې انرژۍ پراختیا ته واړوي. دغه راز ښاغلي وولکوف په یادو برخو کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. کورني خبرونه هم دومره وو. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو حالاتو مو خبر کړو. اوس هم پام وکړئ څو مهمو بهرنیو خبرونو ته. په غزه او لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی، مرګ ژوبله او بشري اندېښنې زیاتې شوي. د غزې ښار په خان یونس کې د غزې مرستندویه بنسټ د مرستو ویش مرکز نن وروسته له هغې تړل کېږي چې د چهارشنبې په ورځ هلته د ګڼې ګوڼې له امله لږ تر لږه 100 تنه ووژل شول. دا بنسټ له مې میاشتې راهیسې له سختو نیوکو سره مخ دی او تر اوسه یې د مرستو مرکزونو ته نږدې د اسرائیلي پوځیانو په ډزو کې 870 کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیا وزارت وایي نن د WHO او یونیسف لخوا د واکسینونو او طبي تجهیزاتو یو کاروان روغتونونو ته رسیږي، خو وایي چې دا مرستې خوړو ته نه شاملېږي. له بلې خوا په اسرائیلي بریدونو کې نن سهار تر اوسه 18 فلسطینیان وژل شوي چې 14 یې غزې ښار کې دي. دغه راز بیا د اسرائیلي پوځ 2 سرتیري په شمالي غزه کې سخت ژوبل شوي دي. احمد شاه د اسرائیلي بریدونو غندنه کړې او د جګړې پر ځای د ولس خیر ته لومړیتوب ورکوي. د سوریې د انتقالي حکومت مشر احمد شاه د چهارشنبې په ورځ د جولای په 18 د اسرائیل له لوري پر دمشق او د دفاع وزارت پر ودانۍ وروستي بریدونه سخت وغندل او څرګنده کړه چې د جګړې هوډ نه لري خو له ولس او خاورې دفاع ته چمتو دی. ښاغلي شاه زیاته کړه زه له جګړې ویره نه لرم خو زموږ لومړیتوب د خلکو هوساینه ده نه د قدرت ښکارندویي. نوموړي ټینګار وکړ چې د دروزي اقلیت پر وړاندې د ظلم کوونکو پر ضد به لازم اقدامات ترسره شي. شاه دا هم ویل چې د دروزیانو د امنیت موضوع به د همدې ټولنې مشرانو او خلکو ته وسپاري تر څو د سیمې ثبات د ځایي مشارکت له لارې تامین شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د سوریې په جنوب کې د دروزیانو او بدوي قبیلو ترمنځ قومي شخړې نږدې 300 کسان ووژل. د راپورونو له مخې شخړې تر هغه وروسته لا سختې شوې چې د سوریې حکومتي ځواکونو مداخله وکړه او ورپسې اسرائیل د سویدا ښار او پلازمینه دمشق په نښه کړل. د سوریې د انتقالي حکومت مشر دغه راز پر نړیوالو غږ وکړ چې د سیمه ییزو قومي شخړو د هواري لپاره د خلکو ارادي او مشرتابه ته درناوی ولري او د لاسوهنو پر ځای د سوله ییزو حل لارو ملاتړ وکړي. اسرائیل د غزې په رافح کې د فلسطینیانو لپاره د کمپ جوړولو پلان ته دوام ورکوي. اسرائیل د کورني او نړیوال مخالفت سربیره په رافح کې د فلسطینیانو لپاره د داسې کمپ جوړولو پلان عملي کوي چې منتقدین یې تمرکز کمپ بولي. اسرائیلی دفاع وزیر اسرائیل کاتس د دې کمپ وړاندیز کړی چې پکې به لومړني 600,000 بې ځایه شوي فلسطینیان ځای پر ځای کیږي او وروسته به ټول 2.2 میلیونه نفوس لپاره پراخه شي. کاتس وایي دا کمپ به د نړیوالو ځواکونو تر کنټرول لاندې وي او د حماس حضور به پکې نه وي، خو وایي چې فلسطینیان به د غزې نورو سیمو ته د تګ اجازه هم ونه لري. دغه پلان د پخواني صدر اعظم ایهود المرت لخوا تمرکز کمپ بلل شوی او ګڼ اسرائیلي وکیلان یې غیر قانوني ګڼي. د پوځ مشر ایل زامیر هم دغه پلان غیر عملي بللی دی. نړیوال غبرګونونه هم سخت دي. ملګري ملتونو د بریتانیا، اتریش او جرمني چارواکو دا پلان غندلی خو د اسرائیلي حکومت ځینې غړي یې ملاتړ کوي. د الجزیرې د راپور له مخې اسرائیل په رفح کې ویجاړۍ ډېرې کړي څو د کمپ لپاره زمینه برابره شي. د اسرائیلي سخت دریځو سیاستوالو لپاره د غزې خالي کول اوږدمهاله هدف بلل کېږي. شنونکي وایي دا پلان د امنیت ترڅنګ د فلسطینیانو د جبري کډوالۍ هڅه هم ده څو د جګړې لپاره مشخص هدف جوړ کړي. د بشري حقونو سازمانونه خبرداری ورکوي چې دا پلان نه یوازې غیر انساني دی بلکې لوږه، محاصره او جبري بې ځایه کول لا پسې پراخوي. دیموکراتان وایي د ټرمپ تګلارې چین ته د نړیوال نفوذ فرصت ورکړی.
د امریکا دیموکرات سناتورانو په یو راپور کې خبرداری ورکړې چې د ولسمشر ټرمپ تګلارو امریکا له نړیوال رول څخه شاته کړي او عملاً یې چین ته د نفوذ پراخولو زمینه برابره کړې ده. راپور وايي له نړیوالو تړونونو وتل د ډیپلوماټیکو ادارو کمزوري کول او د تعرفو جګړې د امریکا متحدین کمزوري کړي دي. یو سروې ښیي چې په ګڼ هیوادونو کې د چین پر وړاندې مثبت نظر زیات شوی او چین د نړۍ تر ټولو مخکښ اقتصاد ګڼل شوی دی. د ټرمپ پر وړاندې نړیوال باور کم شوی او ډیر هیوادونه اوس له چین سره د ثبات په لټه کې دي. ټرمپ د کالیفورنیا د چټک ریل پروژې 4 میلیارډي ډالر بودیجه بند کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کالیفورنیا د چټک ریل اوږدمهاله پروژې لپاره منظور شوی 4 میلیارډ ډالري فدرالي بودیجه بند کړه. هغه دا پروژه بې هدفه او بې ګټې بللې او د کالیفورنیا د والي ګوین نیوزم مشري یې ناکامه یاده کړې. ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دا ریل لار چې باید 10 کاله مخکې بشپړه شوې وي یوازې د لګښتونو زیاتوالی راوړی او لا هم هېڅ پایله نه لري. د ټرانسپورټ وزیر شانډوفي هم ویلي چې فدرالي پیسې دیموکراتان بې ځایه لګوي او زیاته کړې ده دا پروژه باید پای ته ورسول شي. خو د کالیفورنیا والي ګوین نیوزم دا پریکړه ناقانونه بللې او ویلي دي چې ایالت به د بودیجې بندېدو پر وړاندې هر ډول قانوني اقدام وکړي. هغه ټرمپ تورن کړی چې غواړي د امریکا راتلونکی د چین په لاس ورکړي او د سنټرل ویلي خلکو ته شا کړي. یاده پروژه چې د لاس انجلس او سان فرانسیسکو ترمنځ 1249 کیلومتره اوږدوالی لري په 2008 کې د رایلو لارې منظور شوې وه. ټاکل شوی و چې دا ریل لار به تر 2020 پورې په 33 میلیارډ ډالرو بشپړه شي خو اوس یې لګښت له 9 تر 123 میلیارډ ډالرو پورې لوړ شوی چې د بشپړېدو نیټه یې تر 2033 پورې ځنډېدلې ده. او د پای خبر هم دا چې په کمبودیا کې د سایبري درغلیو پر ضد پراخ عملیات له 1000 ډیر کسان نیول شوي دي. کمبودیایي چارواکو د سایبري درغلیو پر ضد عملیاتو کې له 1000 زیات کسان نیولي دي. دا چاپې د لومړي وزیر هون مانیت په امر د دوشنبې او چهارشنبې ترمنځ د هیواد په 15 ولایتونو کې ترسره شوې. په نیول شوي کې 200 اندونیزیایان، 200 ویتنامیان، 29 چینایان، 15 تایوانیان، 58 کمبودیایان او یو شمیر نور له تایلند، بنگلادیش، برما او نور هیوادونو دي. پولیسو له دوی سره سلګونه موبایلونه، کمپیوټرونه او نور وسایل هم نیولي دي. د راپورونو له مخې دا کمپونه د چینایي جرمي شبکو لخوا پر مخ وړل کیږي چیرې چې خلک د ښه کار ژمنو تر نامه لاندې جذبېږي خو وروسته د درغلي جبري کار ته اړ ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې په کمبودیا کې له 100,000 زیات کسان په دې کمپونو کې بند پاتې دي چې کلنی مالی زیان یې 40 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. سره له دې چې حکومت دا عملیات مهم بولي خو نړیوال سازمانونه او فعالان یې د بشري حقونو له سرغړونو په سترګې پټولو تورنوي. د نن ورځ مهم بهرني خبرونه همدومره او د سپورټ له ډګره به مو زما همکاره شبنم وزیري خبر کړي. تر بیا ښې چارې ولرئ. لا اوزیر سفینه په مننه چې تاسو د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. د پکتیکا ولایت په مټخان ولسوالۍ کې د 12 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ چې 2 اونۍ مخکې پیل شوې وې د محمد خیلو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې محمد خیلو لوبډلې خپلې سیالې چمړۍ لوبډلې ته د 2-0 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. په ننګرهار ولایت کې د 12 لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ د اظهار مومند لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې اظهار مومند لوبډلې د 11 منټو په توپیر خپلې سیالې تورلاله لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د 14 کلنو منتخبي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو موندلو په موخه د فوټبال ګروپي سیالۍ پیل شوې چې 3 اونۍ به دوام وکړي. د یادو سیالیو پایلوبه د ځواک او حبیب لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې ټاکلي وخت سیالۍ 0-0 مساوي پای ته ورسېده خو په پینټالیانو کې حبیب لوبډلې خپلې سیالې لوبډلې ته د 4 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې په خپل نوم کړه. دغه راز د نړیوال سپورټ له ډګره د فوټبال ستوری رونالډو وایي نور به عربستان کې ژوند کوي. کریسټیانو رونالډو ویلي چې غواړي په دایمي ډول په سعودي عربستان کې ژوند وکړي. د دغه هیواد امنیت، کلتور او د ژوند کیفیت یې ستایلی دی. نننۍ خبري خبرونه همدومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خپرونې د الله په امان.